الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، علم او د علم تنزل په دې کې موږ بحث کړی وو. یو بحث موږ کړی وو چې د علم د تنزل دوه بنیادی سببونه مې ذکر کړي وو. په هغه کې اول سبب د علم د تنزل د موږ څه ذکر کړی وو چې خلکو ته د علمي مراکزو نه درس د بې همتۍ ورکول کېږي. ته نشې کولی، دا ستا د استعداد لوړ دی، دا ستا د استعداد کار نه دی. یو بنیادی سبب د علم د تنزل دا دی. دویم بنیادی سبب یې دا دی چې علمي مراکز یعنی مدارس دا د غیر علمي خلکو په لاس کې دی. هغه خلک د علم د دقایقو سره نه پوهېږي. دا دویم سبب. دریم ډېر بنیادی سبب د علم د تنزل ده، هغه دا دی چې زموږ خلک در کار یې ډېره توجه د نوم په خوا ده، د شهرت په خوا ده، او نفس ډېر کوي. او ته به زه یوه قاعده در بیان کړم چې مشهور خلک اکثر غیر علمي وي. مشهور خلک اکثر غیر علمي وي. نو زموږ د خلکو خیر بهرحال زه په دې کې نور په تفصیل کې نه ځم. زموږ د خلکو کام سے زیادہ ان کی توجه نام پر ہے. دا بنیادی خبره ده چې ډېر در کار یې ډېره توجه نامه ته ده. او دا ګورئ دا د تکبره کېږي، د لویۍ څه کېږي. ګورئ زه خو داسې مخ ته ناست سږ کال ما داسې بانډوالانو کې د دا ناست سړي څه پر دې اوس هم شهیدان، د قیامت په ورځ هم شهیدان، هر وخت شهیدان. ما مغني لبیب د داسې سړي څه ویلی، او دا زما شاګرد دی، زما سره د کوټ څه چمن ته تللی په چمن کې زما سره راسره و. ما د ده څه خپل د نحوه یعنی د نحوي خاص مغني لبیب دا ما د ده څه ویلی، د ده عبدالرحمن مولوي صاحب ما ویلی. او لا در اوسه دی طالب دی. که در څو په علمي خلقو کې دا نفس و چې پر پلانې زه نه وایم، پر پلانې زه وایم، والله که علم د علم دقت و صحت ولا که فکر. ما ته ډېر خلک وایي ستا سره دا رقم خلک در سره دي، هغه یا طالبان یا دی نوي ملایان نو موږ شرمېږو. بس د علم لاس پرېوله، نورې خبرې که سته که نه سته علم به دې نشي وځي. ځکه دا علم دی دا د عاجزو خلکو کار دی. دا خدای پاک متکبرینو ته نه ورکوي. او دا د تکبر علامه ده چې انسان د امام ابو حنیفه رحمه الله څه پوښتنه وسوه. امام علامه ابن عبدین شامی رحمه الله رد المحتار کې اولنی جلد کې په دا مقدمه کې لیکي قیل لابي حنیفه بما بلغت ما بلغت، په څه دا دونه لوړې رتبې ته ورسېده؟ قال ما بخلت بالافاده وما استنكفت عن الاستفاده. زما څه چې به چا شی زده کاوی بخل مې نه دی کړی، او چې د چا سره به شی ورسره و په دې کې ما تکبر نه دی کړی چې زه د ده څه نه وایم. دی نو دا ډېر لوی مشکل دی. دی در ما په درجه کښته، دی طالب دی، زه د ده څه نه وایم. دی کشر دی، زه د ده څه نه وایم. دی در ما په عمر کشر دی، دی ځوان دی، زه د ده څه نه وایم. که دا شی زموږ په ذهنو کې د علم د تنزل فلحاله یو په ډېرو غټو اسبابو کې دا دی. او بل څلرم نمبر کار د علم د تنزل وجه څلرمه، دا هم ډېره بنیادي وجه ده. په خلکو کې استعداد سته خو د مستقل ارادې خاوندان نه دي. یعنی ته چې هر کار کوې هغه ستاسو یو مستقله د اوږد وخت دپاره اراده غواړي. په لنډ وخت کې اوږده کارونه نه کېږي. نو ته چې هر کار هر منزل هر هدف ته ځان رسوې، که ته ډېره جمع غواړې، که ته ښه نقد غواړې، که ته ښه فن غواړې چې زده کړې، نو تا ته لازمه ده چې ته به ځان ته 10 کاله 12 کاله 15 کاله ږدې ده کار ته. ځکه چې کار په څونه ډېر وخت کې وشي نتیجه هغونه ډېره خوږه راځي. داسې نه کېږي چې ته په لږ وخت کې ډېر کار غواړې. صحیح دی ته خو کوه خو نتیجې ډېر وخت بعد ښکاره کېږي. نو زموږ خلک هغو توجه پر دې ده چې په وختي طور پر باندې رش جوړ کړي. د یو قوم تعمیر، د یو ډلې تعمیر، د یو طایفې تعمیر دا ډېر وخت خوري. په لږ شر و شور باندې. اوس که زه دا شر و شور ګډ کړم، ما سره دونه علما دي، دونه مفتیان دي، دونه طالبان دي، داسې تیز خلک پکې سته، ما ته دا رقم شیان دا زما سره راسره دي. دا زما دپاره شخصي اوس یو ګټه ده. نوم مې ده که زه د دې نوم شوقي سم، زما دپاره نوم دی که زه د نوم شوقي سم. ته ته دا ګټه نه کوي.
ستی په تعمیر کې دا هیڅ ګټه لا نه کوي. دا وقتي طور پر چې کوم په جم و جوش، په جوش و خروش، په نارو، په رش کش، دا د قوم تعمیر نه دی، دا د قائد تعمیر دی. دا د قائد په تعمیر کې خو سیدي ګټه کوي. یعنی کوم سړی چې در مخ دی د هغه دپاره یو نوم سو، یو شهرت سو، د هغه یو وقتي طور پر عزت سو، خو دا د قوم تعمیر نه دی. د قوم د تعمیر دپاره د ډیر صبر، د ډیر استقامت او د مسلسل جد و جهد ضرورت دی. هغه به دا اراده کوي چې نه ستړی کېدونکی عزم به لري، مسلسل مطالعه به کوي. الله پاک جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې مسلسل خپل جهد دا جاری ولرو، او الله پاک جل جلاله دې موږ ته د کتابو سره اوږده واسطه او پوخ عشق او صحیح محبت را نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.